پتمنې خور اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي کړي پختې د حوالې څو خبرې واوره د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د نړۍ نیکمرغه ښځه یو ښې ژورې واوره غوږ ورته کښېږده ښه په سوچې برابرې واوره نن د هوس ګوډاګي ستا شرم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د نړۍ نیکمرغه ښځه ښځه هلته نیکمرغه ګرځي چې د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیږدي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ومني او دې ته متوجه شي چې زما رب په څه باندې خوشحالیږي نو کله چې ښځه د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیږدي د رسول الله ارشادات ومني نو په هر ځای کې به د خلکو په دعاګانو کې یادیږي نو ای نیکمرغې ښځې ته په دین او ادب بلکه په جومات دعاګانو او د مراقبې له پلوه په ټوله نړۍ کې له هر ډول ګاڼې پرته هم نیکبختۍ ستا نیکبختي ستا د زړه او روح په سپېڅلتیا کې نغښتې ده نه په مجازي مینې او عشقي خیالاتو کې بلکې د مجازي مینې او عشقي خیالاتو اړوند کیسې لوستل او اوریدل انسان له خپل اوسني حال نه لرې باسي د الله رب العزت په غضب او په لعنت کې ګرفتاروي نه راشه خورې د الله کلام خلاص کړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت خلاص کړه هغه ولوله او په خپل ژوند کې د هغو نه ګټه واخله راشه د الله کلام واوره د علماو د مبلغینو د بلونکو خبرې واوره په ژوند کې د دیو نه ګټه واخله نه هغه مزخرفې خپرونې او مزخرفې ویناوې چې واقعا تا د خپل حال نه باسي او د الله غضب ته دې متوجه کوي نه ګرانې خورې له ځانه د شهدو مچۍ جوړه کړه او د شهدو د مچۍ په څېر په ګلونو کښېنه د نارواو نه ځان وساته ته دومره وخت نه لرې چې د نورو نیمګړتیاوې وپلټې او تېروتنې وشمېرې ځان ته متوجه شه که د الله لارښوونې در سره مل وي نو بیا له څه شي ډارېږې خو که الله دې خلاف وي نو څوک به دې ترې وژغوري که غواړې چې الله در سره مل شي د الله ومنه د الله د رسول ومنه او د هغو اوامرو ته غاړه کښېږده کینه پرېږده د کینې اور بدن خوري او د غیرت ډیرښت د اور لمبه کېدل دي په دا نن ورځ کې الله ته متوجه شه دا مه کوه چې سبا به کوم یا بله ورځ به کوم که خپل نننۍ ورځ ښه نه کړې نو سبا ورځ خو هسې هم نه لرې یعنې هغه خو په یو غیبي نړۍ کې پټه ده یا به ژوندې یا به مړه وي له بېځایه او ناوړه بنډارونو څخه ځان په روغه را وباسه د ښو اخلاقو په ګاڼه ځان تر باغیچې هم ښکلی کړه له نورو سره تر خپله وسه ښېګړه کوه ځکه چې دا هم د نیکمرغي د لاسته راوړلو یوه لار ده کینهګر مرګ ته وسپاره او دښمن هیر کړه تل دې ته متوجه اوسه چې څنګه خپل رب په خپل ژوند کې د خپل ځان نه راضي کړم نو ای نیکمرغې ښځې پام چې د خپل ژوند ارزښتمنې شیبې په بېګټو چارو په غچ اخیستلو په بحث او مباحثه کې له لاسه ورنه کړې ګرانې خورې پام چې د شتمنۍ هوس ته پر روغتیا نیکمرغي خوب او سوکالي لومړیتوب ورنه کړې پام چې د بل نیمګړتیاوې ونه پلټې
پردی غیبت ونه کړي او په خپلو نیمګړتیاوو سترګې پټې نه کړي بلکې د هر څه نه مخکې خپل نیمګړتیاوو ته متوجه شه. پام چې ځان د هیلو په بېپایه سمندر کې لاهو نه کړي چې د هرې هیلې په ترسره کولو پسې لګیا شي او د ژوند اصلي لوری درڅخه ورک شي. پام چې د ځان او کور په پاکوالي او طهارت کې لټي ونه کړي ځکه چې په دې سره د کور نظام او د کور چارې بېنظمې کړېږي. پام چې له حرامو خوړو او د حرامو څښلو څخه ځان وساتې. پام چې په تیرو پسې ونه جاړې. پام چې د اخروي چارو په اړه ځان په لټي ونه وهې او آخرت ځان نه هیر نه کړې. پام چې په حرامو او نارواو چارو کې خپل وخت او شتمني خرابه نه کړې بلکې الله ته په هر وخت کې متوجه شه او د الله نه دا وغواړه چې یا ربه ما د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځوه. نو ګرانو خویندو د خپلې مسکا چینې په پټېدو راولئ چې پر دې زړونه خړوب کړئ. هر هغه خوږه کلمه وکاروئ چې مینه رازیږوي او نفرتونه لرې باسي. هر هغه شی خیراتوئ چې بېوزله خوشحالوي او وږی مړوي. دا نه چې په کور کې تل لپاره په نفرت په غضب او په غصه کې ژوند تیروئ چې هم دنیا خرابه او هم آخرت خراب. له قرآن کریم سره تړاو ولرئ. په ځیرتیا او خشوع سره تلاوت کوئ. توبه او استغفار خپله دنده وګرځوئ. د دې پر ځای چې تاسې مزخرف سریالونه ګورئ فاسده برنامې اورئ نه د قرآن کریم تلاوت وکړئ. په دې به الله رب العزت تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوي. ګرانو خویندو دعاګانې او ذکرونه ډیر کوئ. بیا بیا دعا غواړئ او د خپلې توبې پخلی کوئ. خپل بچي په دین وروزئ. د سنتو پلیون یې کړئ او تل ورته ګټور نصیحتونه کوئ. له هغې ښځې سره ناسته او ولاړه او دوستي کوئ چې له الله څخه ویریږي، له دین سره مینه لري او ټولنیز ارزښتونه په پام کې نیسي. د مور و پلار منل، د خپلوي پامنیوي، له ګاونډیانو سره ښه راشه درشه، د یتیم کفالت، د خاون اطاعت او هر ګټور کتاب مطالعه کړئ تر څو چې الله تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځوي. نو آفرین په هر هغه ښځه چې د لمانځه پابنده وي. آفرین پر هر هغه ښځه چې پرده کوي، خپل پت او عزت ساتي. آفرین پر هر هغه ښځه چې د دینی علم په ګاڼه سینګار او عقلمنه وي. آفرین پر هر هغه ښځه چې وفاداره، ایمانداره او صدقه کوونکې وي. آفرین پر هر هغه ښځه چې د الله ذکر، شکر او د دین په خپراوي کې کارنده ونډه اخلي. آفرین پر هر هغه ښځه چې د آسیې، مریم او خدیجې رضی الله عنهن پلیونې وي. آفرین په هر هغه ښځه چې خپل بچي زړور مجاهدین روزي. آفرین په هر هغه ښځه چې ټولنیز ارزښتونه پالي. آفرین په هر هغه ښځه چې د الله پر دین غیرت کوي او له بدیو ځان لرې ساتي. نو که تاسو ګرانو خویندو د الله په دین غیرت وکړئ او له بدیو ځان وساتئ، الله ته منقاد شئ، تاسو به په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځئ. ټول به درته دعاګانې کوي. دا څو خپرونې چې تاسو ته وړاندې کیږي ضرور دا واورئ، ځکه چې په دې خپرونو کې ریښتینې خبرې، حکیمانه اصول، ډېرې اغیزناکې خبرې، ښه فکر او پخې تجربې تاسو ته وړاندې کیږي. دا خپرونې واوره چې غمونه او اندېښنې دې لرې شي، د فکر لوری دې روښانه شي، عقل دې له ناوړه خیالونو پاک شي. د دې خپرونو اوریدل به تاسې د شیرازه شنو باغونو په لور روان کړي او د نیکمرغي خوټېدلې چینې به ووینئ. هیله من یم چې دا خپرونې په مینه سره واورئ او د الله رب العزت نه هیله لرم چې زموږ دا ناچیزه هڅې په خپل دربار کې قبولې کړي. په خپل ژوند کې مه ناهیلې کیږه، بلکې تل لپاره الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوه. دا له یاده مه باسه چې ستا رب بخښونکی او توبه قبلوونکی دی. پر بېوزلو شفقت کوه چې نیکمرغه شي. اړ کس ته خیرات ورکوه چې روغتیا ومومې. له چا سره کینه او دښمني مه کوه چې په عافیت سره اوسې. ښه ګمان لره، ځکه الله در سره مل دی. ملایک ستا لپاره د بښنې دعاګانې غواړي او جنت دې د ورتلو لارې څاري. پر الله ښه ګمان کوه، خپلې اوښکې پاکې کړه او د الله درکړلي نعمتونه را په زړه کړه، نو له غمونو او اندېښنو به خلاصه شي.
داسې فکر مه کوه چې ګوندې چا به دا دنیا شل کړې وي ځکه چې په نړۍ کې داسې څوک نه دی تیر شوی چې ټول ارمانونه یې ترسره شوي وي له کومې ستونزې او اندېښنې سره دې مخ شوی نه وي. د خرما د ونې په څیر لوړ همت ولره لکه چې د خرما ونه دنګه او له هرې چټلي نه لوړه ده چې څوک یې په تیږه ولي نو هغه ورته خپلې میوې راتویوي. حوصله پیدا کړئ ګرانو خویندو، لوړ همت پیدا کړئ، د الله اوامرو د الله احکامو ته غاړه کیدئ چې په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځئ. ګرانې خورې آیا تا کله اورېدلی دي چې په خفه کېدو په غم او په ژړا باندې ورک شوی شی پیدا شي او یا په غمجن کېدو کومه تېروتنه سمه شوې وي نو بیا ته ولې اندېښمنه او غمجنه یې ولې جاړې؟ الله ته متوجه شه. د مصیبتونو او فتنو انتظار مه کوه بلکې د امن سلامتیا او عافیت انتظار کوه. د خپلې سینې د غچ اور په بخښنه ووژنه. اوداس، غسل، خوشبو او مسواک د هر مصیبت او د هرې اندېښنې دوا ده. نه ګرانې خورې الله ته متوجه شه. ناوړه کارونه همدا اوس پرېږده او د الله اوامرو او احکامو ته ځان منقاد کړه. بس په دا نن ورځ کې کوشش وکړه چې الله د ځان نه راضي کړي. شاعر څه وایي چې تیر شي هیر شي او راتلونکی په یو غیبي نړۍ کې پټ دی او ستا په لاس کې یوازې اوسنی وخت دی. په اوسني وخت کې الله د ځان نه راضي که. تاسې نه ګورئ چې څنګه په قرآن کریم او حدیثینو کې الله رب العزت او د هغه پیغمبر د فرعون ښځه آسیه بیبي ستایلې لکه چې الله رب العزت فرمایي وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. د مؤمنانو په اړه الله د فرعون د ښځې مثال وړاندې کوي کله چې هغې دعا وکړه چې ای زما ربه زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه خلاصون راکړه. لږ ورته ځیر شئ چې الله څنګه د یوې مسلمانې ښځې لپاره د آسیې بیلګه وړاندې کړې او دا د هر هغې ښځې لپاره غوره نمونه ده چې په سمه لار تلل غواړي. آسیه بیبي څومره عقلمنه وه چې ځان یې الله ته نږدې که او د فرعون کافر له اطاعت نه ځان ډډې ته کړی و. د دنګو ماڼیو ژوندون یې د الله پر نږدېوالي قربان که او د دنیوي شان و شوکت په مقابله کې د جنت هغه ماڼۍ خوښې کړې چې لاندې ترې نهرونه بهیږي. نو تاسو هم ګرانو خویندو د دنیا په لذاتو او په خواهشاتو باندې مه دوکه کیږئ. همدا اوس الله ته متوجه شئ، ځان د آسیې غوندې د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوئ. په رښتیا چې آسیه بیبي له الله سره د ډیر عظمت لرونکې ښځه وه چې د فرعون په څیر ظالم او کافر پاچا په مخ کې د حق کلمه وویله او په دې لاره کې بلا ستونزې وګاللې ان تر دې چې شهیده شوه. خو الله تر قیامته پورې د ښځو لپاره نمونه وګرځوله، په قرآن کریم کې وستایله او د هغې پر عملونو الله خپله خوښي څرګنده کړه او د فرعون سپکاوی بیان که. که د تیز طوفان پر مهال ته په یو خلاص میدان کې هم یې نو د الله نه تمه ولره، ځکه الله وایي ان مع العسر یسرا، بېشکه له سختي سره پراختیا او آساني هم شته دی. خو له بده مرغه په نن ورځ کې زموږ ګڼ شمېر خویندې د الله له دین نه توسله خبرې نه دي، نه خپلو اخلاقو ته متوجه دي چې زما اخلاق څنګه دي، نه خپل جامې ته متوجه دي چې آیا کومه جامه ما اغوستې په دې باندې الله خوشحاله دی که الله خفه دی، یا کوم عادات و اخلاق چې په کورنۍ کې له مور و پلار خاوند او اولاد سره لرم آیا دا اسلامي دي که نه دي، په دې باندې الله خوشحاله دی که الله خفه دی. نه راشئ ځان د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوئ، د الله کلام خلاص کړئ ویل ولئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث خلاص کړئ ویل ولئ، د هر څه نه مخکې هغوی ته منقاد شئ، غاړه ورته کیدئ، په خپل انفرادي کورني او ټولنیز ژوند کې د هغوی نه ګټه واخلئ چې الله رب العزت تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوي او د هر چا په دعا کې تاسو یاد اوسئ چې هغوی درته د مغفرت او د
بخښنې دعاګانې وغواړي. او که خدای مکړه تاسو د الله د کلام نه لرې شئ، د رسول الله ارشادات وانورئ، نه خپلو اخلاقو، نه خپلو جامو او نه خپلو اعمالو ته متوجه اوسئ، بیا خدای مکړه تاسو به په نړۍ کې بدمرغه ښځې یاستئ او ټول به درته بددعایي کوي او په آخرت کې به هم الله څخه مسؤول یاستئ. الله سره به تاسو د ځواب څه نه لرئ چې بیا به الله ته وړاندې کړئ. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو، خو هغه هم د یوې دمې نه وروسته. دستا په هکله پیدا شوي اندېښنې را سره، یو خوا ناوړه رواجونه عنعنې را سره، بل خوا د ظلم او ستم دی افسانې را سره، دا له فریب او مکر ډکې زمانې را سره، د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن درنه ستا پت غواړي، د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي، د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن درنه ستا پت غواړي، د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي، پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي، د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. که اوس په اندېښنه کې، په کړاو او په مصیبت کې ژوند تېروي، خو الله مه ایروه، ځکه شاعر وایي که اندېښمن وخت څومره هم اوږد شي، خو بیا هم د الله لورینې او پیرزوینې د سترګو په رپ انسان ته رارسیږي. زما خوږې خورې، په هره تنګه پسې آساني وي، په هرې اوښکې پسې مسکا وي، او په هرې شپې پسې روڼ سبا شته. د اندېښنو دا تورې ورېځې به لاړې شي، د غم دا شپه به سبا شي، دا ستونزې به انشاءالله هوارې شي، الله به سوکالي در په برخه کړي. خدا په یاد لره چې ستا لپاره په هر حال کې اجر لیکل کیږي. که ته مور یې، نو ستا بچي به د اسلام مرستندوی او د دین خدمتګاران وي، خو په دې شرط چې ته یې ښه پالنه او روزنه وکړې، نو همدغه بچي به سبا ته خپل رب ته سر په سجده وي او تا ته به دعاګانې کوي. وګوره یوه مشفقه مور څومره لوړه مرتبه لري چې بچي یې په سجدو کې ورته دعاګانې کوي او د الله رب العزت نه ورته د بښنې او د مغفرت دعاګانې غواړي. د ښځو لپاره یوازې همدا ویاړ بس دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي هم یوه ښځه وه چې ټول انسانیت ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر یو لارښود ډالۍ که. ته دا وړتیا لرې چې نورې ښځې هم اسلام ته راوبولې او د دین دعوتګره شي. ته کولی شې چې نورې ښځې هم د اسلام پر سپېڅلي لارې روانې کړې، ځکه ښځه که په خپل سیرت او نیکو چارو ولاړه اوسي، نو هغه لوړ کارونه ترسره کولی شي چې لوی لوی ویناوال یې په منبرونو نشي کولی. څومره به داسې ښځې وي چې په یو کور کلي کې وخت تېر کړی او د چم او ګاونډ ټولې ښځې د پردې پاکلمني او ښکلي سیرت مثالونه بیانوي چې د نورو ښځو لپاره غوره بیلګه وګرځي. ټولې غوټۍ به ګل شي، اندېښنې به له منځه لاړې شي، سوکالي به راشي، ځکه الله وایي سیجعل الله بعد عسر یسرا. لرې نه ده چې الله رب العزت تر تنګلاسي وروسته پراخي هم ور په برخه کړي، خو په دې شرط که زموږ خویندې الله ته متوجه شي، د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیدي، نو په نړۍ کې به تر ټولو نیکمرغه ښځې وګرځي. ته خلک د الله دین ته رابله، خپله هم د الله اوامرو او احکامو ته غاړه کیده. که تا ته کومه ستونزې رسیږي، ګرانې خورې الله به اجر درکوي. که ته د الله په لار کې د مجاهدې په لړ کې له کومې ستونزې سره مخ شې، نو انشاءالله چې هغه به ستا د ګناهونو لپاره کفاره شي. زه تاسې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې زیری درکوم. رسول الله فرمایي که ښځه د خپل رب اطاعت وکړي، 5 وخته لمونځ وکړي او خپله لمن پاکه وساتي، نو الله به یې جنت ته ننباسي. دا ټولې خبرې د هغو ښځو لپاره بیخي آسانې دي چاته چې الله د دې چارو توفیق ورکړی. نو تاسې هم له الله څخه د نیکو چارو توفیق وغواړئ او دا اوچتې رتبې راخپلې کړئ
وکړئ چې الله در باندې ولورېږي د دنیا او آخرت نیکمرغي مو په برخه شي او په هغه ځای ودرېږئ چې د اسلام مقدس دین درته د ودرېدو امر کوي. د قرآن او سنتو پر حکمونو عمل کوئ ځکه چې ته یو مسلمانه ښځه او دا ستا لپاره د ویاړ ځای دی. ته نه ګورې چې څومره ښځې داسې دي چې په کفري سیمو کې زیږېدلې دي چې په ښه او بدو پوه شوي نو یا عیسوي شوي یا یهودي شوي او یا نورو دینونو ته اوښتي دي. او پر دې برسیره داسې ولسونه هم شته دی چې د دین پر وړاندې په مخالفت کې ولاړ وي خو الله ته مسلمانه پیدا کړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتي کېدو په ویاړ یې ویاړلې. د رسول الله د سپېڅلو بیبیانو پر نقش و قدم د تلو لار یې درښودلې او ته ډېره نیکمرغه یې چې الله د 15 لمونځونو وس در بخلی او ته له دې پلوه هم نیکمرغه یې چې د رمضان میاشتې فرضي روژې نیسې د بیت الله حج او پرده کوي او ستا تر ټولو لویه نیکمرغي دا ده چې الله دې په ربوبیت منلی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وروستی پیغمبر منلی. ستا سره زر ستا دین دی، ستا ګاڼه ستا اخلاق دی او شتمني دې ادب او شرافت دی. حسبنا الله و نعم الوکیل. زموږ لپاره الله کافي دی او هماغه ډېر ښه کار جوړونکی دی. نو الله دې موږ ته او زموږ خویندو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. که نن خوشحاله نه یې نو ستا غم به هم همیشه وي. که خوښي تل نه وي نو په اندېښنو هم له لاسه وتلي شیان بیرته نه راستنیږي. ته به هله نیکمرغه شې که پر دې خبره دې سر خلاص شي چې په اسلام کې د مسلمانې ښځې مرتبه او په یو کفري هیواد کې د کافرې ښځې ارزښت وپېژنې چې هغه څه ارزښت لري. مسلمانه ښځه په یو اسلامي هیواد کې د ایمان خاونده وي، روژه نیسي، د تهجد لمونځ کوي، خیراتونه کوي، له ګاونډیانو سره ښېګړه او په خپلو بچو شفقت کوي. نو وګورئ چې داسې مسلمانه ښځه څومره نیکمرغه ده ځکه په هر پل ورته اجر، ثواب، د الله خوښي او د سکون شتمنۍ ور په برخه کیږي. د دې برعکس په کفري هیوادونو کې له حقیقت نه ناخبرې نامسلمانې ښځې د یو څو ټکو په خاطر خپله حیا تر پښو لاندې کوي، سره له دې چې حیا د ښځې ښکلا او ګاڼه ده. خو نامسلمانې ښځې له دې ارزښتونو سره د نااشنایي له امله ځای پر ځای نمایش او ځان ښودنه کوي. نو داسې ښځه په لوی لاس خپل ارزښت له لاسه ورکوي ځکه چې عزت او شرافت نه لري. که ته دې دواړو طبقو ښځو ته ځیر شي نو پوه بشي چې هم ته نیکمرغه او د لوړې مرتبې خاوند دی. په دې اړه د قرآن کریم دې آیت ته متوجه شه. الله وایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بې زړه کیږئ مه، اندېښمن کیږئ مه، همدا تاسې لاسبر یاست که تاسې مؤمنان اوسئ. د هر انسان ژوند تیریږي، هغه که په خپلو او دنګو ماڼیو کې وي او که په خرابو کوټو کې. خو د پام وړ خبره دا ده چې په دوی کې به نیکمرغه څوک وي. الله ربي لا اشرک به شیئا. الله زما رب دی او زه له خپل رب سره هیڅ شریک نه جوړوم. نو دا ووایه خورې الله ته متوجه شه، د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بښنه وغواړه. هیله ده چې الله رب العزت به درته بښنه وکړي او د نړۍ نیکمرغه ښځه به دې وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. هغه رایت که چې په خاورو کې ژوندی خښي دی، هسې بې ځایه او په ظلم ناروا ځوري دی. ته ویې رټلي له ستمه تل په ویر ژړي دی. په دې ګناه چې ته یې ښځه په کور نه یادې دي، اوس همغه انسان ناولی ستا سیرت غواړي. د انساني کرامت نه ستا بغاوت غواړي. پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي. د انساني کرامت نه ستا بغاوت غواړي. د انساني کرامت نه ستا بغاوت غواړي. اسلام چې راغی ستا عزت او فضیلت په ځای شو، تشوی درنه ستا کرامت او طهارت په ځای شو.
ستا احتشام او ستا ارزښت او ستا فطرت په ځای شو ستا ټول حقونه شو په ځای ستا حمایت په ځای شو نن د اسلام دښمنان تا نه ضلالت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي که زما مورې زه و تا ته احترام لرمه که زما خورې ستا عفت لره اکرام لرمه که زما ښځه یې د مینې یو پیغام لرمه که زما لور یې شفقت درته تمام لرمه دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي زمون ټولنه کې پتمنه محتشمه یته له حیا ډکه په پرده کې محترمه یته په کورني نظام کې ما سره همدمه یته د باندې غم او کړاو څخه بېغمه یته زما او ستا په منځ کې نور یو عداوت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي الله لارښوونې در سره مل وي نو بیا له څه شي ډارېږې خو که الله د خلاف وي نو څوک به دې ترې وژغوري که غواړې چې الله در سره مل شي د الله ومنه د الله د رسول ومنه او د هغو اوامرو ته غاړه کښېږده کینه پرېږده د کینې اور بدن خوري او د غیرت ډېرښت د اور لمبه کېدل دي په دا نن ورځ کې الله ته متوجه شه دا مه کوه چې سبا به کوم یا بله ورځ به کوم که خپل نننۍ ورځ ښه نه کړې نو سبا ورځ خو هسې هم نه لرې یعنې هغه خو په یو غیبي نړۍ کې پټه ده یا به ژوندې یا به مړه وي له بېځایه او ناوړه بنډارونو څخه ځان په روغه را وباسه د ښو اخلاقو په ګاڼه ځان تر باغیچې هم ښکلی کړه له نورو سره تر خپله وسه ښېګړه کوه ځکه چې دا هم د نیکمرغي د لاسته راوړلو یوه لار ده کینهګر مرګ ته وسپاره او دښمن هیر کړه تل دې ته متوجه اوسه چې څنګه خپل رب په خپل ژوند کې د خپل ځان نه راضي کړم نو ای نیکمرغې ښځې پام چې د خپل ژوند ارزښتمنې شیبې په بېګټو چارو په غچ اخیستلو په بحث او مباحثه کې له لاسه ورنه کړي ګرانې خورې پام چې د شتمنۍ هوس ته پر روغتیا نیکمرغي خوب او سوکالي لومړیتوب ورنه کړي پام چې د بل نیمګړتیاوې ونه پلټې پردی غیبت ونه کړې او په خپلو نیمګړتیاوو سترګې پټې نه کړې بلکې د هر څه مخکې خپل نیمګړتیاوو ته متوجه شه پام چې ځان د هیلو په بېپایه سمندر کې لاهو نه کړې چې د هرې هیلې په ترسره کولو پسې لګیا شي او د ژوند اصلي لوری در څخه ورک شي پام چې د ځان او کور په پاکوالي او طهارت کې لټي ونه کړې ځکه چې په دې سره د کور نظام او د کور چارې بې نظمې کړېږي پام چې له حرامو خوړو او د حرامو څښلو څخه ځان وساتې پام چې په تیرو پسې ونه جاړې پام چې د اخروي چارو په اړه ځان په لټي ونه وهې او آخرت ځان نه هیر نه کړې پام چې په حرامو او نارواو چارو کې خپل وخت او شتمني خرابه نه کړې بلکې الله ته په هر وخت کې متوجه شه او د الله نه دا وغواړه چې یا ربه ما د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځوه
نو ګرانو خویندو د خپلې مسکا چینې په پټېدو راولئ چې پر دې زړونه خړوب کړئ هر هغه خوږه کلمه وکاروئ چې مینه رازیږوي او نفرتونه لرې باسي هر هغه شی خیراتوئ چې بېوزله خوشحالوي او وږی مړوي دا نه چې په کور کې تل لپاره په نفرت په غضب او په غصه کې ژوند تیروئ چې هم دنیا خرابه او هم آخرت خراب له قرآن کریم سره تړاو ولرئ په ځیرتیا او خشوع سره تلاوت کوئ توبه او استغفار خپله دنده وګرځوئ د دې پر ځای چې تاسې مزخرف سریالونه ګورئ فاسده برنامې اورئ نه د قرآن کریم تلاوت وکړئ په دې به الله رب العزت تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوي ګرانو خویندو دعاګانې او ذکرونه ډېر خپله خوښي څرګنده کړه او د فرعون سپکاوی بیان که که د تیز طوفان پر مهال ته په یو خلاص میدان کې هم یې نو د الله نه تمه ولره ځکه الله وایي ان مع العسر یسرا بېشکه له سختي سره پراختیا او آساني هم شته دی خو له بده مرغه په نن ورځ کې زموږ ګڼ شمېر خویندې د الله له دین نه توسله خبرې نه دي نه خپلو اخلاقو ته متوجه دي چې زما اخلاق څنګه دي نه خپل جامې ته متوجه دي چې آیا کومه جامه ما اغوستې په دې باندې الله خوشحاله دی که الله خفه دی یا کوم عادات و اخلاق چې په کورنۍ کې له مور و پلار خاوند او اولاد سره لرم آیا دا اسلامي دي که نه دي په دې باندې الله خوشحاله دی که الله خفه دی نه راشئ ځان د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوئ د الله کلام خلاص کړئ ویل ولئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث خلاص کړئ ویل ولئ د هر څه نه مخکې هغوی ته منقاد شئ غاړه ورته کیدئ په خپل انفرادي کورني او ټولنیز ژوند کې د هغوی نه ګټه واخلئ چې الله رب العزت تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوي او د هر چا په دعا کې تاسو یاد اوسئ چې هغوی درته د مغفرت او د بخښنې دعاګانې وغواړي او که خدای مکړه تاسو د الله د کلام نه لرې شئ د رسول الله ارشادات وانورئ نه خپلو اخلاقو نه خپلو جامو او نه خپلو اعمالو ته متوجه اوسئ بیا خدای مکړه تاسو به په نړۍ کې بدمرغه ښځې یاستئ او ټول به درته بددعایي کوي او په آخرت کې به هم الله څخه مسؤول یاستئ الله سره به تاسو د ځواب څه نه لرئ چې بیا به الله ته وړاندې کړئ نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه هم دی وي د مینه وروسته دستا په هکله پیدا شوي اندېښنې را سره یو خوا ناوړه رواجونه عنعنې را سره بل خوا د ظلم او ستم دي افسانې را سره دا له فریب او مکر ډکې زمانې را سره د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن درنه ستا پت غواړي د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن درنه ستا پت غواړي د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ که اوس په اندېښنه کې په کړاو او په مصیبت کې ژوند تیروي خو الله مه ایروه ځکه شاعر وایي که اندېښمن وخت څومره هم اوږد شي خو بیا هم د الله لورینې او پیرزوینې د سترګو په رپ انسان ته رارسیږي زما خوږې خورې په هره تنګه پسې آساني وي په هرې اوښکې پسې مسکا وي او په هرې شپې پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي د انساني کرامت له ستا بغاوت غواړي کڼې پښتۍ د حوا نورې څو خبرې واوره د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د نړۍ نیکمرغه ښځه یو ښې ژورې واوره
غوږ ورته کښېږده ښه په سوچې برابرې واوره نن د هوس ګوډاګي ستا شرم ذلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د نړۍ نیکمرغه ښځه. ښځه هلته نیکمرغه ګرځي چې د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیږدي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ومني او دې ته متوجه شي چې زما رب په څه باندې خوشحالیږي. نو کله چې ښځه د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیږدي، د رسول الله ارشادات ومني، نو په هر ځای کې به د خلکو په دعاګانو کې یادیږي. نو ای نیکمرغې ښځې، ته په دین او ادب بلکې په جومات دعاګانو او د مراقبې له پلوه په ټوله نړۍ کې له هر ډول ګاڼې پرته هم نیکبختۍ. ستا نیکبختي ستا د زړه او روح په سپېڅلتیا کې نغښتې ده، نه په مجازي مینې او عشقي خیالاتو کې، بلکې د مجازي مینې او عشقي خیالاتو اړوند کیسې لوستل او اوریدل انسان له خپل اوسني حال نه لرې باسي، د الله رب العزت په غضب او په لعنت کې گرفتاروي. نه راشه خورې د الله کلام خلاص کړه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت خلاص کړه، هغه ولوله او په خپل ژوند کې د هغو نه ګټه واخله. راشه د الله کلام واوره، د علماو د مبلغینو د بلونکو خبرې واوره، په ژوند کې د دیو نه ګټه واخله. نه هغه مزخرفې خپرونې او مزخرفې ویناوې چې واقعا تا د خپل حال نه باسي او د الله غضب ته دې متوجه کوي. نه ګرانې خورې، له ځانه د شهدو مچۍ جوړه کړه او د شهدو د مچۍ په څېر په ګلونو کښېنه. د نارواو نه ځان وساته، ته دومره وخت نه لرې چې د نورو نیمګړتیاوې وپلټې او تېروتنې وشمېرې. ځان ته متوجه شه که د مخ شوی نه وي. د خرما د ونې په څېر لوړ همت ولره، لکه چې د خرما ونه دنګه او له هرې چټلي نه لوړه ده چې څوک یې په تیږه ولي نو هغه ورته خپلې میوې راتویوي. حوصله پیدا کړئ ګرانو خویندو، لوړ همت پیدا کړئ، د الله اوامرو د الله احکامو ته غاړه کیدئ چې په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځئ. ګرانې خورې، آیا تا کله اورېدلی دي چې په خفه کېدو، په غم او په ژړا باندې ورک شوی شی پیدا شي؟ او یا په غمجن کېدو کومه تېروتنه سمه شوې وي، نو بیا ته ولې اندېښمنه او غمجنه یې ولې جاړې؟ الله ته متوجه شه. د مصیبتونو او فتنو انتظار مه کوه، بلکې د امن، سلامتیا او عافیت انتظار کوه. د خپلې سینې د غچ اور په بخښنه ووژنه. اودس، غسل، خوشبو او مسواک د هر مصیبت او د هرې اندېښنې دوا ده. نه ګرانې خورې، الله ته متوجه شه. ناوړه کارونه همدا اوس پرېږده او د الله اوامرو او احکامو ته ځان منقاد کړه. بس په دا نن ورځ کې کوشش وکړه چې الله د ځان نه راضي کړې. شاعر څه وایي چې تیر شي هیر شي او راتلونکی په یو غیبي نړۍ کې پټ دی او ستا په لاس کې یوازې اوسنی وخت دی. په اوسني وخت کې الله د ځان نه راضي که. تاسې نه ګورئ چې څنګه په قرآن کریم او حدیثینو کې الله رب العزت او د هغه پیغمبر د فرعون ښځه آسیه بیبي ستایلې، لکه چې الله رب العزت فرمایي: وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بیتا فی الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. د مؤمنانو په اړه الله د فرعون د ښځې مثال وړاندې کوي، کله چې هغې دعا وکړه چې ای زما ربه، زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه خلاصون راکړه.
لږ ورته ځیر شئ چې الله څنګه د یوې مسلمانې ښځې لپاره د آسیې بیلګه وړاندې کړې او دا د هر هغې ښځې لپاره غوره نمونه ده چې په سمه لار تلل غواړي. آسیه بیبي څومره عقلمنه وه چې ځان یې الله ته نږدې که او د فرعون کافر له اطاعت نه یې ځان ډډې ته کړی و. د دنګو ماڼیو ژوندون یې د الله پر نږدېوالي قربان که او د دنیوي شان و شوکت په مقابله کې د جنت هغه ماڼۍ خوښې کړې چې لاندې ترې نهرونه بهیږي. نو تاسو هم ګرانو خویندو د دنیا په لذاتو او په خواهشاتو باندې مه دوکه کیږئ. همدا اوس الله ته متوجه شئ، ځان د آسیې غوندې د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوئ. په رښتیا چې آسیه بیبي له الله سره د ډیر عظمت لرونکې ښځه وه چې د فرعون په څیر ظالم او کافر پاچا په مخ کې د حق کلمه وویله او په دې لاره کې بلا ستونزې وګاللې ان تر دې چې شهیده شوه. خو الله تر قیامته پورې د ښځو لپاره نمونه وګرځوله، په قرآن کریم کې وستایله او د هغې پر عملونو الله کوئ، بیا بیا دعا غواړئ او د خپلې توبې پخلی کوئ، خپل بچي په دین وروزئ، د سنتو پلیون یې کړئ او تل ورته ګټور نصیحتونه کوئ. له هغې ښځې سره ناسته او ولاړه او دوستي کوئ چې له الله څخه ویریږي، له دین سره مینه لري او ټولنیز ارزښتونه په پام کې نیسي. د مور و پلار منل، د خپلوي پامنیوي، له ګاونډیانو سره ښه راشه درشه، د یتیم کفالت، د خاوند اطاعت او هر ګټور کتاب مطالعه کړئ تر څو چې الله تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځوي. نو آفرین په هر هغه ښځه چې د لمانځه پابنده وي، آفرین پر هر هغه ښځه چې پرده کوي، خپل پت او عزت ساتي. آفرین پر هر هغه ښځه چې د دینی علم په ګاڼه سینګار او عقلمنه وي. آفرین پر هر هغه ښځه چې وفاداره، ایمانداره او صدقه کوونکې وي. آفرین پر هر هغه ښځه چې د الله ذکر، شکر او د دین په خپراوي کې کارنده ونډه اخلي. آفرین پر هر هغه ښځه چې د آسیې، مریم او خدیجې رضی الله عنهن پلیونې وي. آفرین په هر هغه ښځه چې خپل بچي زړور مجاهدین روزي. آفرین په هر هغه ښځه چې ټولنیز ارزښتونه پالي. آفرین په هر هغه ښځه چې د الله پر دین غیرت کوي او له بدیو ځان لرې ساتي. نو که تاسو ګرانو خویندو د الله په دین غیرت وکړئ او له بدیو ځان وساتئ، الله ته منقاد شئ، تاسو به په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځئ او ټول به درته دعاګانې کوي. دا څو خپرونې چې تاسو ته وړاندې کیږي ضرور دا واورئ، ځکه چې په دې خپرونو کې ریښتینې خبرې، حکیمانه اصول، ډېرې اغیزناکې خبرې، ښه فکر او پخې تجربې تاسو ته وړاندې کیږي. دا خپرونې واوره چې غمونه او اندېښنې دې لرې شي، د فکر لوری دې روښانه شي، عقل دې له ناوړه خیالونو پاک شي. د دې خپرونو اوریدل به تاسې د شیرازه شنو باغونو په لور روان کړي او د نیکمرغي خوټېدلې چینې به ووینئ. هیله من یم چې دا خپرونې په مینه سره واورئ او د الله رب العزت نه هیله لرم چې زموږ دا ناچیزه هڅې په خپل دربار کې قبولې کړي. په خپل ژوند کې مه ناهیلې کیږه، بلکې تل لپاره الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوه. دا له یاده مه باسه چې ستا رب بخښونکی او توبه قبلوونکی دی. پر بېوزلو شفقت کوه چې نیکمرغه شي، اړ کس ته خیرات ورکوه چې روغتیا ومومې. له چا سره کینه او دښمني مه کوه چې په عافیت سره اوسې. ښه ګمان لره، ځکه الله در سره مل دی. ملایک ستا لپاره د بښنې دعاګانې غواړي او جنت دې د ورتلو لارې څاري. پر الله ښه ګمان کوه، خپلې اوښکې پاکې کړه او د الله درکړلي نعمتونه را په زړه کړه، نو له غمونو او اندېښنو به خلاصه شي. داسې فکر مه کوه چې ګوندې چا به دا دنیا شل کړې وي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څوک نه دی تیر شوی چې ټول ارمانونه یې ترسره شوي وي. له کومې ستونزې او اندېښنې سره